میاشت در رمضان د ثوابونو او رحمت میاشت د عذابونو د خلاصي او مغفرت میاشت در رمضان میاشت در رمضان د ثوابونو او رحمت میاشت د عذابونو د خلاصي او مغفرت میاشت در رمضان. الله الرحمن الرحيم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذنان بلال وابن مكتوم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن مكتوم. قال: ولم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ويرقى هذا. متفق عليه. عايزان خبره خو هغه د روزي په باره کې روانه ده. په روزه کې عام طور عزیزانو زموږ څخه دانستا یا غیر دانستا، په قصد یا په خطا ډېرې غلطۍ چې دي هغه کېږي. پیشکمی چا یو حدیث راواسته و ابو داود شریف حدیث و پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې کله ستا په لاس کې اوبه دي، چای دی، شربت دی، هر شی چې دی، اذان در باندې شروع سلو، نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي دا ګلاس یزدم خپل کار جنې واخله که اوبه دي هغه وچشه. دا خبره تی واوري، دا یو کیسه درته کوم، خبره دغه نه ده لکه دا چې اوس درته وایم. نو که اوبه دی هغه پسې وچشه، که چای دی هغه پسې پرکه، که شربت دی هغه پسې پرکه، که شلومبې دی هغه پسې پرکه، تر هغه ساعته ګلاس یږدم. نو دغه حدیث د ابو داود شریف حدیث دی، صحیح حدیث دی، خو هلته په بریکټ کې بیا دا خبر ورسره لیکلی وه که ستا په لاس کې ګلاس و، شربت و، اوبه وې، چای وې، ته دا پسې پرکه، پروا نه لري، اذان دی شروع یې. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دغه دی حدیث دی، حدیث مال راواسته وي، بیا ما ابو داود شریف وکړه، حدیث دغه حدیث دی. خو خبره دا د عزیزانو چې هر خبره مخ خوشاله لري، هر خبره راواخله مخ خوشاله لري، یو طرف بل طرف لري. بس دغه وچه خبره نه ده چې د چا در خولې راووته هغه ده، هغه فتوا ده، هغه بیا هغه رقم کوي. اوس ګوره په دنیا کې عزیزانو تی به یو دی لیونی سړی نه لیدلی چې غاښ یې خوږېږي بیا ریړۍ والا لره ورسي زما غاښ راوبس، او داسې به هم نه لیدلی چې یو سړی میډیکل لره ورسي هغه ورته وایي ما ته سبزي راکړه. داسې به هم نه لیدلی چې د کپړو دوکان له څوک ورسي وایي یاره ما ته غوښې راکړه. او دا خو معلومه خبره ده. نو دا بیا تی ته چا در ښوولي دي چې ته راولاړ سه د خپله ځانه حدیث دې واورېدی، بیا یې پر مخ باندې شیر کا، بیا یې خلکو ته وواستوه. اوس هر سړی خو په مخ په شا او په سیاق په سباق باندې نه پوهېږي. هر چا لره چې تا دا حدیث ورواستوي هغه دا ستا په حدیث باندې عمل وکړي، روزه یې ماتې شوه. اوس ستا خو فکر دا دی ما د خیر کار وکړي، ستا خو فکر دا دی ما یو حدیث واستوي، لیکن تا د بل مسلمان روزه د حدیث د رویه ور خراب کړله. څونه بده خبره، دا ستا کار نه دی، دا ستا پیر نه دی یاره، دا ستا کار نه دی، دا ستا پیر نه دی. وسې والک منځمه کې ویل مولوی صاحب یو ویډیو د وی پیغمبر علیه السلام داسې خوب لیدلی دی که د دغه ویډیو شیر نه کړه پر مخ 3 ورځې بعد پر تا یو ډېر لوی آفت راشي. دا خدای بیچارهګانو او ظالمانو ولې پر محمد رسول الله درواغ وایست، ولې پر هغه پاک هستی باندې درواغ وایست، ولې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره کښېنئ. خو چې زه پر تا درواغ وتړم ولکن په 100 کاله معاف کړې، ته په ما پورې درواغ ووایې زه والله که تا په 100 کاله معاف کړم. هغه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې ټول ژوند یې زما او ستا په فکر ولو چې دا به څنګه د جهنم بچاویږي، لیکن زما او ستا ټوله ورځ دا فکر دی چې محمد رسول الله خبره نه ده کړې، د محمد رسول الله سره تعلق نه لري، داغه باوجود یې ما او تا شیرو.
او دغه چې کوم خلک دا شان شیروي د قیامت پر ورځ الله پښتنه نه جنې کوي چې تا دا ولې نه شیرول، دا پښتنه به سل واره جنې وکړي چې تا ولې شیرول، دا پښتنه نه جنې کوي چې تا ولې دا کار نه شیروي، دا حدیث تا ولې نه شیروي، پښتنه نه جنې دا ستا کار نه دی، او دا پښتنه به سل واره جنې وکړي تا دا حدیث ولې شیر کوي، دا ستا فیل دی، دا ستا کار، دا ستا موزینه وه، ته په دې پوهېدې مخ شاید تا لیدلې و یا نو تا څنګه پر پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام درواغ وتړل، او بیا چې تا چاله ورواستو هغه وایي اردو حدیث بس هغه را ولاړ شو، اذان شروع ولو، اذان پر خپل وخت باندې شروع سوی او بس کې چي هغه په لاس کې وي کې او به هغه په لاس کې وي، نو دا خروزه نسول نو دا رقم کوي سړی را ولاړ سي، دا رقم د عقل اخلاص خلق ډیر دي، هر ورځ به اذان شروع کیږي دی به دغه چم کوي، نو دا خو ورځم ونی نو ونی ورسوله د دې پښتنه به څوک د چا څه کوي، د دې پښتنه به الله د هغه چا څه کوي چې کم چا دا حدیث دا رقم شیر کوي، صحیح سلو بیا بلا هغه چا کوي چې تعالی دا حدیث را ته په دې پېدې و یا نو چې نه په پېدل تاول ستې مولوی صاحب څخه پښتنه نه کوله، که توازنوم پارغه ادایت نو پارغه ستای ورزم نسو سیدی هاذا خبر خلاص ټیک سلو. اوس په نو دغه حدیث د پس منظر درته وایم چې دغه حدیث پیغمبر علی صلوات و سلام فرمایي چې ستا پلاس کې چي او شربت او شیدې او بل دی اذان در باندې شروع په پېښلمي، نو څه چمبکې دا به یږدي آیا کبه ختمه د خپل فراق هغه وجه دا د بخاری او د مسلم حدیث دی. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دو مؤذنان درلود، یو حضرت بلال، یو عبد الله ابن ام مکتوم رضی الله عنه، پسترګو چې نابینا صحابي او اغو. نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي وای ان بلالا یؤذن باللیل، بلال د شپې اذان کوي، د شپې گویا د تهجد اذان کوي، ٹھیک سلو. نو فکلوا واشربوا، کتا خپل خوراک کوي، تا چا کوي، تا ډوډۍ خوړله، تا چای کولې، نو خو پېښلمې دي. نو اوس د بلال اذان شروع شو، د الله رسول فرمایي پروا نه لري، بس خپل خوراک جاری ساته. ولی د الله رسول فرمایي وای دا وجه دا چې بلال د شپې اذان کوي. بلال د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په زمانه کې دوه اذان کېدل، یو د سحر اذان، یو د شپې اذان کېدی، شاید د دې د پاره و چې د خلک به خبرول چې یا پېښلمې دی یا د پېښلمې تیاری وکړي یا پېښلمې ختم کړي یا د پېښلمې سره ورسوي، یو دغه اذان واغه حضرت بلال کوي. پیغمبر علیه السلام صحابه ته ویلي ول چې بلال اذان شروع کی پروا نه لري، تاسو خپل خوراک جاری ساتئ. دویم اذان چې دی حتا یؤذن ابن ام مکتوم، چې کله بیا عبد الله ابن ام مکتوم اذان شروع کی، بس د دې دا معنا سره چې بس اوس نستې پېښلمې ختم شوی دی، بس یو ذره یو سکند مته ته اجازه نشته چې به ته خوراک وکړي. دوه اذانونه کېدل، یو اذان د پېښلمې سمخ کې کېدی پروا نه لري، لکه دا وسوم د ازمشتي په حرمینو کې تهجد اذان کیږي، یا د لیکل کله موږ د شپې وارو د سلفیان وختي اذان کوي، د تهجد اذان کوي. اوس دغه اذان د سلفیانو اذان کې شروع ولو، د تهجد اذان شروع چا پېښلمې کې خپل پېښلمې وکړه پروا نه لري، دا خو نه دی سحر سوی. او دا دویم اذان چې زموږ اذانونه شروع سي، مثلا درته وایم نو زموږ اذان خو موږ چې کله سحر سلو پېښلمې ختم سلو د سحر ټیم را داخل سلو بیا موږ اذان کوو، نو چې اذان کوو په هغه ټیم کې بیا تا خوراک نه دی جایزه، کته خوراک وکړستا روزه صحیح کیږي نه، صحیح سلو. هغه دغه معنا ده. نو خلک را ولاړ سي مطلق حدیث واوري، بیا خپلم گمراه دي، نور عمر سره گمراهان کی په خپل دیم خانه خراب سو، د بل روزي دې مر خراب کړل او خراب دیم د حدیث پر رونا کی کړل، حدیث دې ورشکاره کی بیا دې دا کار وکي، او حدیث نو دا څه غپ نه ده یار. نو کدا غپ وای نو بیا د دادونو مدرسو، د دادونو لوی پروګرامو، د دې دونو زورور علما او دا به څه ضرورت بیا ختم په پېدې، نو بیا هر فیسبوک والا په پېدې بیا څه چم کوله. په دې وجه باندې عاجزانو پر پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام درواغ، څوک په قصد درواغ ور باندې وای، څوک په خطا کې درواغ ور باندې وای. چې په قصد ور باندې وای د الله رسول فرمایي په جهنم کې به خپل معلومه واسه جهنم لره ورسه چې ستا خوښ واغه ځای معلوم کده استا، او چې په خطا وای نو ستا څه فکر ته چې دغه تنبیه تر وخته لګي رازار ورته تا چول بجلی نسته به کې هغه بیا تور سکاره کې نو څنګه سولو تا ته شي در پاته سولو. د چا څه په قصد ایمان دي، د چا څه په خطا کې ایمان دي، د چا څه په خطا کې ایمان دي،
د چا څه په قصد ځینو اوس به ته وایې یاره زما خو پام نه ول ستا څه کار دی په دې خبرو ستا ومداتې چې په کورو کله کله چرګ حلالوئ ته یې ولې ملایان لرو وړئ ته ویل طالبان مسجد ته دا چرګ راقص چاړه مې ورسره قصدي نو خو دغه معنا دا زموږ کار نه دی دا تر حلال که دا موږ نسو حلالولی نو خو دغه معنا به یو نو چې یو چرګ نشي حلالولی نو تا ته د بخاري او د مسلم او د ابو داود اجازه چا درکړله تا ته دا اجازه چا زه دستي ته سبق وایم ما یوه ګنټه دا سبق کتلی دی زه بیا ته وایم دا خو څه کپه نه ده چې در عالم کتاب اخلاص کې بس ما ته اختیار دی ما ته اختیار نشته زه با سند مولوی صاحب یم ما ته شیخ سلیم الله خان مولوی صاحب د حدیثو اجازه م راکړې ده زه پر ده فارغه سوی هم یم ما پر ده بخاري م ویلې ده پر منظور منګل صاحب باندې ما ابو داود شریف هم ویلی دی نو دا ما ته اجازه نشته نو تا ته دا اجازه چا درکړله تا ته دا اجازه چا درکړله صحیح سلو په شانو کار ملرئ د خلکو ایمانونه د خلکو روزي د خلکو عبادتونه د خلکو په هغه خبرو کار ملره چې ستا سره تعلق نه لري ستا سره خپل کار چې دی هغه بیا جاری وساته په هغه بیا مشکار نه صحیح سلو نو عبد الله ابن عمر فرمایي د پیغمبر علی السلام دوه مؤذنان یو بلال او عبد الله ابن ام مکتوم نو ویلې ول چې بلال اذان کوي خپل خوراک جاری ساتي پېشلمي او چې کله د عبد الله ابن ام مکتوم اذان سي نو تاسو بیا چیش کېږي بس خوراک مراک ختم دي خبر خلاص ده نو ولم يكن بينهما الا ان ينزل هذا ويبقى هذا نو ما بینځ کې به څو ټیمولو ما بینځ کې دغه ټیمولو چې حضرت بلال بازار ختم کې دی برا شواسو دغه مطلب تړای بوله چې بوتره بوله ارشي چې بوله بیا عبد الله ابن ام مکتوم چې دی هغه وخاطي بس دونه ټیم په مابین کې دا اول اذان د خبر د پاره تنبیه وا چې بس بالا خبر خلاص ده جر تیاری وکي جر بس فراق ختموي دویم اذان په دې کې بیا نور خبرې چلې دي نه هغه دغه خبره ده صحیح سره دا خبره پر دغه ځای باندې خلاص بیا پیغمبر علیه دادن سبق چې هغه ډیر ضروري مسلې دي خامخا ګرځي ضروري مسلې دي وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه رواه البخاري پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي ک دروازې په حال کې چا درواغ پرې نشو وایي درواغ ویل یا په درواغ باندې عمل کول لکه دا ما چې اوس مکه خبرې کړې درواغ شو ویل ټیک سولو درواغ ویل درواغ شیر کول درواغ بل تر رسول ولو او بیا په هغه سره عمل د الله رسول فرمایي چې کوم سړی د روزه په حال کې دروغ نه پریږدي فليس لله حاجه في ان يدع طعامه وشرابه والله ته ضرورت نشته داستا د نه خوراک او د نه چشاک دا تا چې ټول ورځ ورځي او ته تیر کړل درواغ دې نه دی پریږدي د درواغ لار دې نه د پریږدي د الله رسول فرمایي الله رب العزت داستا و دغه روزه ته یو ذره نه حاجت لري نه ضرورت لري کني چې ما تا دروغ و نه وایو لا هم الله زما استا و عبادت ته حاجت و ضرورت نه لري خو د دې معنا دا د الله رب العزت په دربار کې داستا روزه نه دسي داستا پر روزه عوضونه نه ملاويږي داستا پر روزه د الله رضا نه ملاويږي صحیح سلو اوس نو درواغ چې دی عزیزانو درواغ خو یو دغه درواغ دی چې اوس مطلب ښکارا زیم پیژنم تیم پیژنم لکه دا خبره درواغ ده یو زما استاد دکانداري زما استاد کاروبار زما استاد بازار چې په لین دور نه وتلی هر دویم ګراک په دروغ موږ رخصتو اوس په نظر کوم ځای را شروع کوم د قصابه سره شروع کړم قصاب چې په خپل دکان کې قصابه کې غوی د باندې تړلې دي او غوی را زړولې ده معنا داغه د چې ما داغه رقم غوی زړولې دي دا درواغ سو کوم صحیح سو بیا په سر روان ستناره ولا روان ست خپل کاغذ لګولې دي چې زب ډوډۍ په دونه وزن کې کوم او هغه چې دای کله پیړه جوړه کې خامخال شي چې دی هغه د وړې جنډه کاټي ارشدات څه چمپکې صحیح سلو راځه وسنو په سبزی والا په سر راځه یو د پرون سبزی د یو د وړ مورز د یو نن تازه ده دا تا چې ټول په لګټه کړله پر سر د تازه ور کړې شو ولا بیا دې څو بور باندې واچولې نو خداغه معنا ده چې خلکو ته هم دا بالکل تازه ده او حال دا ته په خبره استاده پرون سبزی پاتې سوی ده داغه بیا ته څنګه علاج کوي نو تا خلکو ته دوکا ورکړاو تا دوکا ورکړ تا دروغ وکړلو نو د الله رسول فرمایي ستا وروزت چې هر څو وږي ته الله رب العزت یو ذره حاجت او ضرورت دی هغه لري یو ذره دانو په روان صدانه بازار ټول په مخ واخلا
دغه ځای کاسي روډ لره ورسېد دې کسابان الله اکبر الله اکبر ای ملګری راته ویل کساب المونی صاحب وخت ډیر دغه غوښته کیمیا مې غوښته چاونې د پاره اخر کې دغه غوښه مشه ختمې سولې بیا دغه د ګامي شو چیشو بیا مې دغه زاړه کدوګانو شام په لبس بیا مې دا پکې ور سبحان الله دا چې ما شام ناشې دا چې بیا دعا کوي ها یا الله رب العزت زما روزه قبول کړي او یا الله ما وبخښي او یا الله پر دا روزه ما ته جنت راکړي دا لا سنت جر چته کوله سنت چته کوه خبر مکوه ګوره زه خو نه يم خبره هغه ګراک نو خبر الله رب العزت خو خبر دی او ته د الله سره غواړي د الله رب العزت نو بس مش کومه خبره شاده سي زمش کومه خبره بشاده سي یو مثالی والا لر دی ورسج دی کوم مثاله باندې چش غړي سبحان الله تبه حریان سي چې ظالمه کم سے کم د خوراک شیخ په ګټ ای ظالمه کم سے کم د خوراک شیخ په ګټ کزمت خود د میدو خانه را خراب کړل ټیک سلام دی یار نو کاروبار دی نکیږي د دې بغیر نکیږي خامخا به کوي ګټه نست پکې مشته شي نه پکې را پاتېږي انو شي نو صدر پاته تو خو ما ته ګټه نه را پاتېږي او جنت هم نو سکه در پاته جنت هم نو سپکې در پاته 2 نمبر ګټه او جهنم ور ته در پاته سو ټیک سره د الله رسول فرمایي دا مک درواغ مو وایست په روزه کې خاص کر درواغ مو وایست او دا درواغ چې ته پکې وای دا ست روزه ته دونه فارغ شلی دي دونه مهنت کړې دي یو زرا ثواب الله تعالی نه درکې الله فرمایي خپل کار کوا وتا ته زحجت نه لرم ضرورت نه لرم استخپل کار کوا زه خپل کار کوم دا خبر اخلاص پر دا غزل ټیک سره يا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا نسي احدكم فاكل او شرب فليتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه متفق علیه بیا د بخاری او د مسلم حدیث پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي یو سړی دی روزه ده چې روزه ده اوس پیر سره د خوراک وکي پیر سره د شاک وکي پیر سره خپل کور والا ته نږدې سپام نو صحیح سره چې کله ور پیات سره روزه چې دا نه ماتیږي روزه نه ماتیږي بی عائشہ صدیقہ وايي یو ورځ پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک ورته رالی چرالی انا یو شی سره خوراک ته پر بیا ما یو شی ورک چې ورمه کې پیغمبر اسلام چې و پړمته عائشہ مالا وزما خو روزه ده او وای یا رسول الله استغفر روزه و او زمان پامنولو نو شاید نه پلی روزه به ولا فرض به نه ولا که فرض وي نو عائشه صدیقه خو په یاد ولو نو پیغمبر سن او زما خو روزه ولا دا څنګه ځه خیر په دې روزه ماتیږي نه اوس په دې کې و خبره ده د عزیزانو یو سړی دی څوک ولې د روزه میاسه د روزه یو نو د منګه ته ولا روبه چي یې خوراک کوي علما فرمایي وي تور ته وګوره چې دا سړی چې کومه دا اوبچي یا خوراک نو کمزوري دی آیا کده بدن د خوا پر دی که کمزوري دی پروانه لري ځکه مورته پروانه لري او کچيري پر دی د بدن د خوا جوړ دی روغ دی صحتمند دی ضرورتم نور ته لري په خطا کې شي په یری شي بیا ځغور باندې وکړه روزه ده بیا ځغور باندې وکړه روزه ده ولی د الله رسول فرمایي وي دا تا چې کله خوراک چې شاک وکړي فانما اطعمه الله وسقاه دا الله ته مړیم او تا ستاسو تندم درماتي دا الله ته وبکړلې الله ستاسو دماغ ست دروځي خبره وېستل او به پتا یې خو بچ دي هغه وڅلې پتا یې خو وڅلې نو دا خطا ده په دا خطا باندې انسان روزه اېت هم نه پکېږي کله کله دا خلک نه په خبر نو دی او ما سخوبو وچل شو دا ما روزه ما تسول بس بیا نو دی روزه چې پسې وکی بیا روزه پسې وخوري چې بس نو ما خو بو وچل نو یا داسې مسلې نه کوي اوس عزیزانو یو خدای خلک به خډیر پښتنه دا کوي چې دا روزه د چا د لپاره جایز ده چې وی خوري عزیزانو ډیر خبره دا است چې ګوره د شریعت او د دین او د اسلام الله رب العزت پر ما او تا باندې دا جبر نه دی وشکاره مثال کو سړی جوړو په ولاړې مونږ کوه کنه جوړو په ناس دې کو کډیر نه جوړو په اشاره یې کوه صحیح سره دا مشت الله رب العزت اختیار را کړی دی د وس مطابق پروازه کوم دا غره کوم خبرې ستا و ډېر دا رقم مسافر دي چې په کراچي کې مثلا په اوسنو کراچي باندې ګرد دنیا را واخله هغه مطلب مزدور سړی دی مزدور کار سړی دی بوري موري بل شي پورته کوي بیا هم روزانه ولي
اوس دی په دا ډېر پوهېږي چې روزه مې ده، پر سر مې درد دی، ګزارېږم، د هېڅ نه یم، د واک نه یم. نو دی په دا پوهېدی چې یاره دا زما روزه بېهوشه کېږم، ګزارېږم، تر وس مې وتلې ده. بلکل پر دواړو سترګو دا رقم سړي دپاره روزه جایزه ده چې دی پروا نه لري، هېڅ پروا نه لري. یا کله کله داسې عزیزانو سړی په سفر باندې روان یم، په سفر کې د دپاره روزه جایزه ده دی وخوري، لیکن دی وایي زه روزه نه خورم، حالانکې په تکلیف دی. پیغمبر علیه الصلاة والسلام په سفر باندې روان و، صحابه کرام هم ورسره روان ولو. نو ډېر ملګرو روزه وله، ډېر ملګرو روزه نه وله. بیا پیغمبر علیه الصلاة والسلام روزه ماته کړله. روزه چې ماته کړله په دې کې دی صحابه و، هغه ویل موږ روزه نه ماتوو. پیغمبر علیه السلام خوا بده کړه، ویل تی در ما ډېر پر دین مین یاست، تی پر ما در ما ډېر پر دین مین یاست، نو روزه ماته کړه. بیا داسې صحابه هم ولو. یو ورځ پیغمبر علیه السلام مبارک تېره دی، یو صحابي چې دی هغه بېهوش و، خلک پر راټول. پیغمبر علیه السلام تېره دی، پوښتنه وکړه ول خیر دی؟ ول یا رسول الله د روزه ده. پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دې روزې هېڅ وزره ثواب الله نه ورکوي، دا خو ستا په وسه نه ده، نو ولې ته بېهوشه یې؟ ته مې نسه څه ضروري چې سړی د روزې په حال کې دې حال ته ورسېږي بیا روزه نیونګه ضروري ده؟ ویلې ول دا روزه ضروري نه ده، پر دې روزه تا ته الله اجرونه نه درکوي. ته خپل ځان ولې هلاکت ته چې الله اجازه درکړې ده، که د نیولو ځای و خامخا بې نسې، او که د نیولو ځای نه و خامخا بې نه نسې. اوس پرون یو زنانې میسیج کړی و چې مولوي صاحب زما 2 بچیان دي، زه 2 بچیانو ته شیدې ورکوم، 2 بچیانو ته. اوس که زه شیدې ورنه کړم، زه دونه کمزوری سم، نو معلومه خبره ده، خو موږ ته معلومیږي، نو زه بالکل روزه نسم رسولی. کنې نو چنیام هم د لوږې مري، پر دواړو سترګو په هر حال کې تا ته جایزه ته روزه مه نسه. بلکې که تا روزه نیولې وله غرمه وله، ته په دان ځان پوه شوې چې یاره چنیام ته شیدې ورکوم، که څه بېهوشه کېږم، سر مې چکر خوري، غرمه روزه ماته که، ماجګر یې ماته که، د روزه ماته سي نیمه ګنټه مخکې ماته که، هېڅ پروا نه لري عزیزانو. خالي بیا یوه روزه د اختر بعد را وګرځوه، هغه مه هغه چې ژمی راغلی بیا ورځې کوچنۍ چې په هغه کې یوه روزه را وګرځوه، پروا نه لري. صحیح سلوک. یا یو سړی چې دی هغه شوګر والا دی، او شوګر والا خو ټیک د صحیح دی، انسولین ولګوه، بالکل درته اجازه ده په روزه کې روزه دي ده انسولین لګولی سي. نو اوس ته وایه یاره چې زه به خامخا اوبه څښم، شوګر والا هره واره ترجیح کېږي. یا دغه رقم ګردو والا راواخله، ګردو بیماری د چا یوه ګرده ګر سره یې نه، یا د ګردو مریضي هغه سات کوي اوبه څښي، که نه نو بیا مطلب بدن چې دی هغه ناجوړي ماجوړي چې د هغه بړاویږي. نو اوس پر دا ځای باندې بیا تا ته اجازه ده بالکل روزه وخوره، هېڅ پروا نه لري، هېڅ مشکل نه دی، هېڅ ګرانه خبره نه ده. که ته ژاړې او روزه زما د لاسه ووتله، الله ستا په عملنامه کې د دې روزې ثواب ولیکئ، خالي روزه بیا وروسته ونسه. ځکه الله فرمایي وایي دا سړی ما مجبوره کړی دی، ما محتاجه کړی دی، ما معذوره کړی دی، نو لہذا الله فرمایي تا خپله صحیح اراده کړې وه، زه به تا ته خپل پر اجرونه در کوم، خو ما چې روزه چې د هغه بیا را وګرځوه. صحیح سلوک. یا د هغه رقم را واخله، یو سړی چې دی هغه اپریشن کړی دی، مثلا چې اپریشن یې کړی دی چې اوس نو ټیک دی، ما خدای اراده وه یار زه به جوړ یم، روزه به ونسم، چې غرمه سوله روزه مې ونیو، غرمې لره په عذاب سولمه، هېڅ پروا نه لري، هېڅ پروا نه لري. خپل روزه ماته که، ګولۍ خورې، دوا خورې، بل کوې، د اختر بعد بیا یوه روزه چې دغه را وګرځو. دا نه ده چې هغه 1 روزې دلته نه دي. صحیح سلوک. کفاره چې کومه بولي 1 روزې دلته نشته، بس دلته خالي هغه یوه فرضي روزه ده، بیا یې وروسته را وګرځوه، هېڅ پروا نه لري. خو کله کله داسې اوس ګوره بل ډاکټر ټریټمنټ نه وکړو، زما مور ډېره ضعیفه ده، کمزورې ده، عاجزه ده، چې دا کله روزې نیسي نو ګرسه ماجګر لره بېهوشه کېږي، نو اوس دا خامخا روزې نیسي. ما ورته ویل چې کم یو معذوره دی، مجبوره دی، ناجوړه دی، ناجوړه ښځه ده، روزې نسي نیولی، په زور یې نسي، دا پر ځان جبر کوي، پر دې الله دې ته خدای ثوابونه نه ورکوي. پر دې باندې الله رسول فرمایي چې ته کله قرآن پاک تلاوت کوې، تا له خوب درغلی، قرآن پاک بند کړه، بند یې کړه، بیده شه. اوس که ته وایې ما له خوب راځي، زه خامخا تلاوت کوم، د الله رسول فرمایي تلاوت بند کړه. اوس په کوم ځای کې د الله رسول فرمایي تلاوت وکړه ثواب دی، په دې ځای کې بیا بند کړه. څه معلومه ته به راولاړېږې، ته به ځان ته دعاګانې کوې، لیکن هغه به ځان ته شرابې کوې. څه معلومه ته به د قرآن پاک آیات وایې، چپه بیا وایې، نو دا خو تا خپل ځان خپله خراب کوي. نو لہذا چې کوم ځای د کېدو دی کوې بیا، چې کوم ځای د کېدو نه دی نه بیا کوې. یا دغه رقم مطلب ډېر خلک داسې شته چې هغه مثلا بیماران دي، د دې بیماري دغه وایه چې زه روزه ونسمه، زما بیماری زه خو ښه یم، وایي چې روزه ونیسم زما بیماری را ښکاره کېږي، چې زه روزه ونیسم زما بیماری را ښکاره کېږي، پروا نه لري، روزه مه نیسم، بالکل روزه مه نیسم. یا ډېر داسې خلک شته هغه د ورځې خامخا ګولۍ خوري،
اوستند پروا نه لري، انجکشن پروا نه لري، کرک دی که غوښه ده او دا غره کوم ک ډریپ دی سړی ډیر کمزورې سلو چا ملګری ټلیفون را کړی ول څه ویل ما ورته ما ډریپ ولګونه او ډریپ ولګو مالو خو دې ولګو څه پروا لري ډیر پازابلو ما د درد ستنی ولګو کروزه دی وای چې نه ما ته ومه ټیک د ګولې دی نه ضروري دوا دی نه ضروري ستنی ولګو هغه درد به وشتي بس دا عارضی خبره راشکارس ولا نو لہذا صداسي ځایونه دي چې روزه به خامخا نسي لکه ما او تا جوړ روغي خامخا به نسو د الله رسول فرمایي کچای وروزه و خړلای وروزه بیا د اختر بعد مرګ پرې د قیامت د روزه ونسي د دې روزه ثواب دی سره ګرځول یا څوک دا معذور نه دا هغه سړی چې په قصد سره یو سړی په قصد نه خوري نو لہذا په کم ځای کې چې سړی د ځان سره زورونه کوي د الله رسول فرمایي ځان به خوش کې ځان بستړی کې الله نه ستړی کوي نو لہذا می کوي بس الله تعالی اجرونه درکو ثوابونه درکو ته ولې ځان پریشان کوي او په کوم ځایو کې چې بیا د روزې د نیول ځای دی الته بیا ټګي نه چلیږي راسه د یو لاس پښتنه وکي یار مولوی صاحب ما داسې نه جوړی دا اوس ګوره دا خو تاو الله سره خبره است تاو خالی مولوی صاحب خبر کوي چې مولوی صاحب ما دا مجبور کړی دا مولوی صاحب خبرو دا نه چې دا رخصت وای مولوی صاحب ما کړی دی روزې وای مولوی صاحب ما کړی دی یا مولوی صاحب روزې نه سم په ولای مولوی صاحب خالد درشای چې وتا ته د امر متوجه دی د الله کنه دی تا ته خالد دا خبره درشای بس نور د مولوی صاحب کار نشته نور خو تاو الله سره خبره است کته پزله کی خبره چې زه روزانه ولې سبب ټیک دی مولوی صاحب ته مینه څه زبر د مولوی صاحب په قول کوم مولوی صاحب په دې باندې نه دی خبر د مولوی صاحب صلی الله پښتنه نه کوي ها چې جوړ روح سړی ته ویل مولوی صاحب چې مولوی صاحب سړی ته روزه منس ټیک سره بیا به دا مولوی صاحب څخه پښتنه کیږي دا خبره مته ختمه شوله بیا بل خبره د عاجزانو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام له سره راغل اخبرني عن الوضوء یا رسول الله ماته دا داسه په باره کې څه لار راوشه قال اسبغ الوضوء او داس په شطرا کوي پرا چې یو ځای دی هم وچ پاتې نسی او وخل چې وخل بین اصابع ته چې کې دا ګوتې بچ خلاله د ګوت ما بینس کوم دا ګوتې رې چې دا وچ پاتې نسی وبالغ بالاستنشاق دا په پزچ توبه ګرځي شطرا په ش اهتمام په ډېر اهتمام په پزه باندې وبګرځي ټیک سره الا ان تكون صائما رواه ابو داود اوس ګوره مشتي چې کله غسل کو عاجزانو یا مشتي کله او داس کو په داس کې مش په خلو وبګرځو غرغړه چې کوم بولی یا دا غره په پزه کې شه دا وب مشکش کو دا ټیک دي سیده غسل می کوي او داس می کوي دا کو د غسل د غیر خبره کله روزي میاست ولا د الله رسول فرمایي بیا به ته چیش کوي بیا به ته ډیره مبالغه نه کوي چې دا په پاسه تا وکړې نو هغه دې په ساکش کړې لوړې ولاړې بیا ستاره روزه ماتيږي بس د غسی په پاسه وګرځوا د غسی په خلو وګرځوا غرغړه چې داغه کومه په غرغړه کې انسان دی خامخا به څو بجې تیری سي یا په پاسه باندې د اوبه مطلب پاسه صفا کوي دا اوبه کېدلې سي وړي چې ولاړې سي بیا روزه ماتيږي بغیر د روزي دا امر دی د روزي سره هغه امر دی چې کوم به موته چیش کو ډیره مبالغه چې دا هغه وکړو او بیا کله کله داسې چې سړی پر روزه کې د سپیس وهل څنګه دی ایسان سپیس وهل نه د پکار چې هر څو کوشش وکي ذایقه خامخا په خلی کې پاتېږي خامخا پاتېږي څو در څو بتلاړی تکي نو نیمه ګنټه خدا کار نه کیږي نو لہذا کوونګ نه دی پکار خالی بور شرا واخله وی وه پروا نه لري لاړې دوه درې ورته کا نو بیا پروا نه لري یا دغه رقم مسواک را واخله مسواک خو ګسر پروا نه لري کتري خو کفوج پروا نه لري صحیح سولو بس یوار دوه ور لاړې تکا بیا خوژوالي او تاریخواله کې په خلو کې واه پروا نه لري بلکې کچېره د دې مسواک هغه کښنی زری په خلو کې وی هغه لتا تیر سولې په کسته نه تیر کړي هم پروا نه لري هیڅ پروا نه لري یا کله کله یو بل خبره عزت مشتي ما پېشتمي باندې خوراک وکړو بیا غاښو ماشو بیا د بیمه په خپل کې هغه خوراک مراک چې دی هغه یې باندې نو بل زموږ الک میسج کړیو ما وې د تر تو ګور دستا په غاښو کې چې دا کم شي باندې یا باشه د یا ډوډۍ دار شي دا کتر نه خود کم ودنه خود دانه نه تر دې کم وتا تیر کړ پروا نه لري اوس غرمه ستا په غاښو کې شي باندولو هغه تاسو تیر سو ودی خوري پروا نه لري نه خود کم او کنه خود وې د نه خود بالاو بیا روزه ماتي بیا نه تیرې صحیح سلو بیا نه تیرې ها اوس دونه کښنه شي د لکه یو بیشتر واخله مطلب غوښه ولا د خلیصه د غاښو سره دراوي استله بیرته دی وخوړه بیا روزه ماتیش د خلیصه دراوي استله
بیا دې بیرته وخوړل روزه ماتیږي، او که دغه سي د خولې دې نه راوېسته و دې خوړل پسې بیا پروا نه لري، بیا چشتي بیا په دې باندې روزه چې دا هغه ماتیږي نه. دا خبره بیا پر دغه ځای باندې پاتې شو. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدركه الفجر وهو جنب من أهله. بيبي عائشة صديقة وي ثم يغتسل ويصوم متفق عليه. بيبي عائشة وسوه خبره ده عزیزانو د غسل خبره ده. پروزه کې غسل یا خو د شپې سړی د غسل ضرورت ورپېښ سي. او د ماده خبرې دي چې اوس ګوره بخاري او مسلم حدیث دي د پیغمبر اسلام مسله ده. به چې موږ خوندې یا موږ لونی اوري هغه ته ماته واره نه خوري بیا خوندوم نه راکړي. ادب ډیر نه پکې خو زه ډیر په احتیاط خبرې کوم کله چې اثر په خلاص خبره کلو خلاص بیا ورسته پښتنه کوي. بيبي عائشة صديقة وایي وای پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام کان رسول الله صلی الله علیه وسلم یدرکه الفجر. په داسې حال کې سحر کوي، په داسې حال کې ور باندې سحر سو، په داسې حال کې سحر سو چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته د غسل ضرورت ولو. لیکن پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام را ولاړ سو خپل پېشلمه وکي، د روزې نیت وکي چې کله اذانونه وصلو مطلب نو روزه شروع وسوله بیا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام غسل وکړي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خپل غسل نا وخت وکړي، هند سار منځه سمخ کې وکړي، هیڅ پروا نه لري. ماخستان پر 10 بجې، پر 11 بجې، پر 12 بجې وتا ته د غسل ضرورت تر پیښ شلو، وستا غسل نه وکړي پروا نه لري، هیڅ پروا نه لري. غسل دی نه وکړي، پېشلمې دی بغیر د غسل وکړي، د روزې نیت دی بغیر د غسل وکړي، وسازان غسلو صحاب منزل راتللې ورله غسل دی وکړي. بس خالی ما دا اوبو په پخلو په پز چې ګرځي باقي چیز کوا ډیره مبالغه مکو، یعنی به خډ ډیر غرغړم چې دا هغه مکوا او به چې دی هغه کښوا ما ول ستار روزې ته به تاوان چې دی هغه ورسیږي. صحیح سلو. اوس که بیا کله سړی ته د ورځې ضرورت ور پیښ شو د غسل، اوس ګوره دا خو د شپې د ویښه کیسه و ما درته وکړله، کله د خوب کیسه و سړی ته د غسل ضرورت چې دی هغه ور پیښ شي، د خوب د لارې و سړی ته د غسل ضرورت اکه نه لري کښځي. ته په دې خبر سره خاصیش کنه کنری کښځي. په مشکې دا خبره ډیره ورکه خبره ده، په دې د خلکو سر نه خلاصيږي. یو شذراله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک ورته ویل چې و نو څنګه ټول وای پیغمبر صاحب ته فرمایله لکه نارینه چې بدی ودته د غسل ضرورت ور پیښ شوی دا رقم زنانه هم کېدلی شي. صحیح سلو. زنانه ډیره حیرانه شو یا رسول الله دا څنګه پیغمبر صاحب وو دا خبره ده. صحیح سلو. نو که سړی د ورځې بدولو چې راپور د سو ودته د غسل ضرورت ور پیښ شوی هیڅ پروا نه لري، بس خپل غسل وکړي. روزه او غسل تعلق نه سره لري، بلکې کزه درته وایم چې سړی ماخستان دی دغه د غسل ضرورت ور پیښ شول، د غسل ګر سره نه وکړي، روزه یې ونیول، ګرد ورځ روزه ولا غسل نه درلودي پروا نه لري. د روزه صحیح ولا هغه ځان ته خبره ده شغل منستا څه چمپو کې ساغه څه پوکې ماپشن غتی څه پوکې ماخستان غتی څه پوکې. صحیح سلو. بلکې ما شام د روزه ماته پر د سړي غسل نه درلودي، روزه صحیح ولا غسل او روزه تعلق نه سره لري، غسل او روزه تعلق نه سره لري. ها غسل چې دی هغه د مانځ سره تعلق لري. بغیر د غسل ته د روزې نیت کولای شي، بغیر د غسل ته د خپل روزه تر ماښام پر کولای شي. خو چون کله د مانځه مسله راغله ده نو مانځه ته خپل لار چې د هغه جوړه کا. نو په دې وجه باندې عزیزانو دا اوس پیچیده خبرې هم یو څه د بیا د بې خبرې هم نو څه چم وکم. نو کې زه تا ته نو وایم بل نه درته وینم د فیسبوک د لارې بیا د غلطو حدیثو د لارې بیا تا ته د دروغ حدیثونو چې خلک جوړ کړي نو هغه بده خبره یو که پر دې خبره باندې مطلب زموږ خوندې یا زموږ لونې د بیانونه اوري زه پر هغه ډیره معافي غواړم. زه بیا د ډېر زه دې شي قایل نه یم، قطعا نه یم قایل او نه پر دې درېږم چې یو نو خامخا ضروري ده. لکه کله په فیسبوک کې ډېر نه ولد ډېر د لیکي وتلي مسئلې ملایان بیانوي. اوس دا مقصد دا دی چې یاره ما دې مسله بیان کړه، یاره دې مسله بیان کړه، اوس داغه مسله تو خدای مشتي بګوره دا خلک ډرامې جوړي، فلمان جوړي، شریف خلک دا ورته وي دا ډرامې او فلمان جوړ کړي چې په کور کې خزه د کور ولا د لور پر مخ کتل شي. صحیح سره ګوره دا څونه عجب خلک فلم او ډراما ده. نو بیا کې د ادب د احترام څخه خبره ده. نو زبم دا څه کار کوم چې د ما بیان بیا یو سړی د خپل لور په مخ کې اوریدل شي یا د خپل کور والا په مخ کې اوریدل شي. خو کله د مسلې چې زه چاره نه لرم، دینه چې زه نعوذ بالله یا خدا نه خواسته یا بیا ادب یا زه ډیر
جرأتمن یم یا زه د چا په کیسه کې نه یم، دا خدای خبرې دي، دا خو زما پر بې عقلي بیا دلالت کوي، دا خو زما پر بې دیني باندې دلالت کوي، دا خو زما پر نه تجربه والي باندې دلالت کوي، دا خو زه جهان ته تاوان او نقصان رسوم. خو خیر ما درته وویل که د شپې پر سړي باندې د غسل ضرورت ورته پیښ سلو پروا نه لري، خپل روزه بغیر د غسل نیولې سي، او که د ورځې د خوب د لارې وتا ته د غسل ضرورت تر پیښ سو هیڅ پروا نه لري، خپل روزه چې دا هغه پسې پرک صحیح سلو. دا خبره چې دا هغه خلاص وسوله. بیا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي پیغمبر صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي من فطر صائما كان له مثل اجره غير انه لا ينقص من اجر الصائم شيئا رواه الترمذي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي که سړی راولار سلو وچاته روزمات پر ټیم باندې یو ګلاس شربت ورکړي، یو کجوره ورکړله، یو ګلاس وبې ورکړله، نو پاغه سره روزه ماته کړله، ما وتا ته وبدر کې تا و ما ترا کې ما روزه ماته کړله، وزما د روزه چې څو ثواب دی د غمر ثواب الله وتا ته درکړي، ستاسو د روزه د خدای چې دی د ازما د روزه ثواب هم وتا ته درکړي، ولا ينقص لا ينقص من اجر الصائم شيء، زما د روزه سي وزر نه کاټیږي، یو وزر هم نه کاټیږي، خو الله رب العزت خالص و ما وتا ته ترغیب دارا کوي چې تاسو د بل خیال ساتئ، ترغیب دارا کوي چې تاسو د بل خیال ساتئ، او دا د رښتیا خبره ده. په ذل جلال دی مقسم ټیک سلو چې ما او تا خپل مخ ته ور وړي پرته ده، دا ته غریب ته ورکې، غریب څه کوي وسپیت یې ورکې، او زه خدا درته وایم د زما رائے ده. اوس نو علما کس ما سره یا مولوی ستاسو ځان خبره وکړه، زه د دې خبره غلطه نه بولم، د زما رائے ده، زما فکر دی چې د ټول روزي چې څه ثوابونه دی، او دا یو خاطر کده یو سپیت ته ډوډۍ ورکړه په خلی کې ونی ولاړی الته کښینې چې به خپل دوه پښو کې ونی بیا ډوډۍ خور دا بل طرف، دا زما یقین دی، دا زما 1000% یقین دی. نو د الله رسول فرمایي چې کله یو سړی راولار سلو بیا خاص کر یو سړی وبک د روزمات پر ټیم باندې وبک شربت وشي ورک، د الله رسول فرمایي حضرت ابو موسی اشعری څخه غالبا روایت حدیث دی، پر الله ضروری ده، پر الله ضروری ده، یعنی الله رب العزت خدای نه دی چې الله رب العزت نعوذ بالله ما وتای مجبور کوي، یا دا خالد الله د فضل یو خبره ده چې الله رب العزت فرمایي دا زما ستاسو سره وعده ده چې د قیامت په ورځ به د پیغمبر علی السلام د حوض کوثر سره وتا ته یو ګلاس وب ملاویږي، یو ګلاس د جنت تر دروازې به بیا ترغینسي، بعد ځپ مخدرس چې کله یو سړی یو ګلاس وب یو روزاتي توار کی روزه ور باندې ماته کی هغه ور باندې وب کی، د الله رسول وعده کړی ده چې زما د حوض کوثر سره الله یو ګلاس وب درکې، بیا خو 50000 کال ورځ د کافرانو د پاره د مسلمانانو د پاره 1000 کال ورځ ده، نو خسرې ترکیږي او در خلود الله رسول فرمای څوک در ګوډو، څوک در نامه، څوک تر سینې، څوک تر خولې، څوک در غوږو په خپل خلود ډوب دی، د الله رسول فرمای بیا به د جنت ته دروازې ته ترغی هم نسی. صحیح سلو. نو اسانه خبرې دي عزیزان، و مم ګرانه خبره نه ده کړې، و مم مشکله خبره نه ده کړې، ټول زموږ ته د ژوند د سره تعلق لري، ضروري خبرې دي، لازمي خبرې دي، خو بس الله رب العزت موږ ته توفیق راکړي چې موږ دغه روزه داسې ونسو چې څنګه الله فرمایلی د الله د رسول طریقه و. صحیح سلو. او الله رب العزت موږ ته د توفیق راکړي چې دغه روزه د وجه زبل چا تاوان او نقصان ونه رسوم، اولاد ما توفیق راکړي چې دغه روزه راغله د زو چا ته پیدا ورسوم، زه وچاته پیدا ورسوم، بس داغه ګټي دي، نورې ګټي خو نو نسته چې الله رب العزت د اسمانه سره پر موږ باندې ځکه پلانې کار دی پرېږدوي، تلاوت م پرېږده ګر سره م پرېږده، او استغفار خو ډیر ضروری دی، د باندې وته خامخا به وای به زې خبره وکا چا تر سو وکتل سلو یا فیسبوک میراړوي تر شلو شو تیر سلو په دې تصویرو کې استغفار سره وای کلمه شریف وای، او د قران تلاوت ډیر ضروری دی. قران تیر دونه به دی ورځ بیغمه تیر سي، دونه به دی ورځ شیرینه تیر سي، په خدای قسم کوه په ځانم پوسی، یعنی ز خپل ځان ته تلاوت کوم ډیر. یو قایم المراس ملمانه خو در معلومیږي، او کله کله المراس ورور چکشین د خدای پروي به څنګه ولاړې دام دی بیا ځات اټیک دی ملمرالي پښتنه وسواله وال وسېسلو د ورځ لاسه پاره دا الحمدلله وایم لاسه پاره سره د خپل ټول کارو چې یعنی خالي زو جهان ته څو جوابونه خالي چې جرمني او کینیډا والا او د دوبۍ او د ترک والا او د کمبودیا والا او د چا جوابونه زور کوم، هغه لایده ټیم غواړي چې بیا دا چې به عقل پټال الله را باندې پیښ سي، ابي الله د خپل ټیم غواړي،
خالي څلور میسیج د چی چې دا روغبړي ته څنګه الکه زت څنګه یم خپل حال ووایا دا مسله ده چورته وی وای بیا د سر نس خلاص او خدای پاک مخصن د شپې ټلیفون راځي چرالي پښتنه وا کمال یارته دایسته وک بیا ټلیفون راوک بیا خدای پاک دا څنګه کیسه ده نو ټلیفون دویم ټلیفون مرز خامخا پورته کوم انسان د خامخا بر یو دی ځای باندې ته په لاله پکاري هغه د خبرې د اختر بعد د کاري کار د اختر بعد مارته لیاره د خدای د فار نش نیمه شپه وګورد ولسنی و بجه د کلا څودي څه په دی خو بیا سار ټلیفون وک یا بیا هم ټلیفون را لیا بیا د انګريز کور ودا به پلاک ټیک سلو اته دې بیا تل ټلیفون نه کوي انګريز پر دې ځای کور ودا صحیح سلو نو خیر تلاوت باندې پریږدو ذکر واسکار باندې پریږدو تاوان خو بغیر څه چاته نه رسو زما استاد الله څخه چاته پیدا رسیدله پیدا به ورسو د روزمات پر ټیم د خپل ګولا د خپل یو ګلاس وب شربت د یو بل تور کې بس د مقصد لپاره کافي ده بس ان شاء الله په دغه خبرو بل الله رب العزت مشتي بخشه زما یو ملګری دی په بار کې دی ډیر مریض دی په هسپتال کې دی ډیر محترم سړی دی ډیر محترم دون محترم سړی دی چې بالا نه جوړیږي عزیزانو دعا ورته کو چې الله شفای کامله او نصیب کړي الله رب العزت هسپتال سره ډیر ژر په خیر خامخا دی الله راو باسي کور بچان مسئلې دی الله رب العزت ټول مشکلات دار مسلمان خاص کر زما ملګری خاص کر زموږ قریبان عزیزان خاص کر هر ځای چې مسلمان دي موږ به پیژنو یا به نه پیژنو موږ به تعلقي یا بني موږ په خبر یا بني په خبر ټول ته دی الله شفای کامله او نصیب اتور کې ملګری استاغوي مولوی صاحب وایي کوي چې بداغه مریضي موږ اختصو دلته انسان د سپي هیڅم نه لدی والله کدو سړی پیدا شي خالي پورته کی صحیح سلو بس الله دې نه جوړ کړي زموږ ټول مسافر چیرې دي الله دې ودی ته پر ایمانو پر اسلام او پر روزه او پر شکر قران باندې ژوند ورنصیب کړي الله دې مستمر نصیب کړي الله رب العزت بس دغه زموږ ویل اوریدل قبول منظور وګرځي الله دې مر پر حال دغه تور نصیب کړي چې موږ دا وایو لا اله الا الله. نو دوستانو زمنګ د یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ ترڅو زما دینی خبرونه او نور اړین دینی مسایل تاسو ته پر وخت